د افغان کرکټ بورډ د مشر فرحان یوسفزي خلاف مظاهرې لا هم دوام لري وروسته له هغې چې سلګونه د کرکټ مینوالو او خواخوږو په خوست کې 2 اونۍ وړاندې د افغان کرکټ بورډ د مشر فرحان یوسفزي خلاف او د میلیون جام په ملاتړ لاریون ترسره کړ. تیره اونۍ په کابل او نن په کونړ کې د میلیون جام په ملاتړ او د فرحان یوسفزي د کړنو خلاف لاریون ترسره شو. کونړیان وایي د افغان کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزی په کرکټ نه پوهیږي او پر ځای یې له ولسمشره غواړي چې په کارپوه او وړ کس په دنده وګمارل شي. دا په داسې حال کې ده چې میلیون جام ته د افغان کرکټ بورډ د ټیټې درجې غړو د ترسره کېدو اجازه ورکړې، خو فرحان یوسفزی د شخصي ګټو په هدف د میلیون جام ترسره کېدل نه غواړي. د کونړ وروسته په کابل کې هم د یوې بلې لویې مظاهرې پلان هم شته.